مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول هغه چې پر ده علیه الصلاة والسلام و هغه یې په ښه ډول سره ادا کړه. په دغه وختو کې نو سورة النصر نازل سو. سورة النصر د سورة التوبه ورسته او په حجة الوداع کې نازل سوی دی. الله جل جلاله فرمایي: اذا جاء نصر الله والفتح، کم وخت چې د الله جل جلاله نصرت، مرسته او کومک او د مکه مکرمه فتح راسي، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، او تبو وینه چې په ډلو ډلو خلق د الله جل جلاله و دین ته داخليږي. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. پس نو ته د خپل رب تسبیح پاکي د حمد سره وایه او د الله جل جلاله څخه د خپل امت لپاره بخښنه غواړه. بشکه چې دغه الله شتوبه قبلونکی دی. دغه صورت په نزول سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تداور معلومه سو چې ما په دنیا کې خپل راسپارل سوی کار پای ته ورساوه او اوس نو د آخرت د سفر نوبت را ورسېدی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت مقصد او په دنیا کې د استوګنې مطلب چې د دین نشرول و پوره سوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره د آخرت سفر را نږدې سو. محترم ورون، اوس به د مسلمانانو د شمیر او عدد او د اسلام د کامیابی په باره کې یو څه حسابي عددونه تر نظر وباس. د هجرت په شپږم کال کې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حدیبیه ته تشریف یوړي، فقط 1400 نفر ورسره ملګری و. او د هجرت په اتم کال کې یعنی تر حدیبیه 2 کال وروسته د مکه مکرمه په فتح کې 10,000 نفر ورسره ملګری و. تر هغه لږ وروسته د تبوک په غزا کې 10,000 نفر ورسره ملګری و. مګر د هجرت په 10م کال کې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حج ادا کاوه، لږ تر لږه 100,000 نفر ورسره و. تاسو دغه لوی فرق ته وګورئ. د 4 کلو په جریان کې د مسلمانانو شمیر د 1400 نفر څخه تر 100,000 هم زیات شو. دا هم بیل هغه کسانو چې حج ته نه راغلي. او دغه لوی او مهم فرق د حدیبیه د صلح په سبب په وجود راغلی. هغه صلح چې الله جل جلاله فتح بللی ده. انا فتحنا لك فتحا مبینا. دا صلح ولی فتح وبلل سوه؟ حال دا چې مسلمانانو نور هم و جهاد او قربانیو ته ضرورت درلودي. دا ځکه چې د جهاد څخه اصلي هدف او مقصد دا دی چې د مسلمانانو او نور خلقو د مابین څخه پردې استسي.
او موږ مسلمانان د تبلیغ او اعلاء کلمت الله څخه منع نکړو. کوم وخت چې مسلمانانو ته دا اجازه ورکړه سي چې په ښکاره او واضح ډول بلا منع او سانسوره د اسلام په باره کې تبلیغ او خبري وکي، فتح نه بلکې فتوحات په وجود راځي. ځکه چې د اسلام دین د بشر د طبيعت او عقل سره موافق او برابر دی. د اسلام دین الهي او د انسانانو په ګټه او مصلحت دین دی. هیڅوک د دغه الهي دین مخنیوي په عقل او منطق سره نسی کولای. په خبرو او دلایل سره هیڅوک نسی کولای چې دغه دین دی مغلوبه کی. د دین دشمنانو همیشه د اسلامی دین په مغلوبه کولو کې د زور څخه کار اخیستی دي، نه د عقل او منطق څخه. هغه چې خلق یې دغه الهي دین د متابعت څخه منع کول، یعنی ودغه دین ته نه داخلي ده، د هغه سبب د دغه دین پټول و. د قریشو ټول کوشش داو چې اسلام د خلقو څخه پټ کړي. مسلمانان یې نه پرېښول چې د اسلام په باره کې خبري وکړي، او په خپل قریشو به بیا د اسلام تعریف او بیان په داسې شکل سره کاوه چې خلق ځینې متنفره کړي. د اسلام احکام او فائدې نه بیانولې، بلکې ویل به چې مسلمانان ستاسو خدایانو یعنی بوتانو ته بدویل او شکنځل کوي. ستاسو پلرونه چې پر دغه دین و بعقلان او ناپوهان بولي، او خلق به هم د حق خبرو د اوریدلو څخه منع کول. قرآن ما اوري، د مسلمانانو سره مکشني. کم وخت چې د قریشو سره د حدیبیه صلح وسوه، د مسلمانانو او نور خلقو په مابین کې هغه تړلې دروازې خلاص شوه، نو به د کفارو سره خبرې کولې او د اسلام په حقیقت به پوهول. نو خلق د الله جل جلاله و دینته په ډلو ډلو داخل شو، او د الله جل جلاله د طرفه دغه آیاتونه په حجۃ الوداع او په مینا کې نازل شو چې الله جل جلاله فرمایي: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او نور مفسرین وایي چې د الله جل جلاله دغه قول مقصد او هدف داو چې اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه چې خلق و دین الهی ته په ډلو ډلو داخليږي، دا ستاسو د وفات او رحلت علامه ده. ځکه هغه چې ستاسو وظیفه و هغه دې سرته ورسول. اوس نو ستاسو د متابعین وظیفه ده چې دغه دین نور هم نشر کړي، امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکړي، او تر نور خلقو دغه دین ورسوي. ځکه دین د ټولو اطرافو څخه پوره او کامل سو. اولا د وحی او قانون ایښولو په لحاظ پوره سو. دوهم د سیاسي لحاظ اسلام د یو قوت او طاقت په حیثیت وپیژندل سو. دا نه چې یوازې په عربو کې وپیژندل سو، بلکې غیر له عربو څخه نور انسانانو هم اسلام د یو قوي طاقت په صفت سره وپیژندي. د مځکې پر مخ اسلامي مملکت او مرکز پیدا سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې او پاچاهانو ته لیکونه او رسالې ولېږلې. کسرا، مقوقس، قیصر، نجاشی د مځکې او هغه لوی پاچاهانو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسالې ورسېدلې. د دین تبلیغ وسو. اوس نو پر دغه دین او پر دغه طریقه دوام او استمرار تک کول او متابعت کول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اتباع کار دی. د عسکري لحاظ هم اسلام قوي سو. ټول جزیره العرب د اسلام مرکز وګرځیده. دین ثابت او محکم سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل وظیفه په ښه ډول سره پای ته ورسول. لکه څنګه چې د هجرت په نهم کال کې په ډلو ډلو خلق مدینه منورې ته د اسلام راوړلو د پاره ورتله، د غرنګ د هجرت په لسم کال کې هم دغه ډلو راتګ دوام درلودي. خو مؤرخینو یې دقیق تاریخ نه دی ذکر کړی، او د هجرت په لسم کال کې کومه خاصه غزا یا سریه نه دی پیښ شوی. د تبوک غزا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخرنی غزا و، څو د هجرت د لسم کال د ذوالقعده میاشت
راورسېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه څخه په خلقو کې دا اعلان وسو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حج اراده لري. محترم ورونو، د دعوت کارونه پای ته ورسېده، الهي رسالت تر خلقو پورې ورسول سو. پر داسې اساس یو نوې ټولنه جوړه سوه چې الوهیت د هر شي او هر چا څخه استسو یوازې او یوازې الله جل جلاله لره ثابت سو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه امت رسول ومنل سو. اوس نو لکه یو هاتفي پټ غږ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې وسی او دی علیه الصلاۃ والسلام په دې پوکي چې په دنیا کې ستا اوسېده و پای او آخر ته رسیږي. حتی کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ د هجرت په لسم کال کې یمن ته لېږي، د نور خبرو په جمله کې دا هم ورته فرمایل شاید پس له دغه اوسنی کال څخه دی بیا زما سره ملاقات ونسی او شاید ته زما مسجد او زما قبر ته راسې. معاذ رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر فراق ډیر وژړل. د الله جل جلاله دا خوښه او اراده و چې د جل جلاله رسول صلی الله علیه و آله وسلم د خپل هغه دعوت چې تر 10 کاله زیات د هغه په لار کې قسم قسم تکالیف او زحمتونه ګاللي و میوه او ثمره وویني. د مکه مکرمه په اطرافو کې د عربي قبیلو او د هغو د نمائندگانو سره یو ځای سي. هغه قبیله د علیه الصلاۃ والسلام څخه د دین احکام واخلي او د علیه الصلاۃ والسلام د هغو څخه دغه شاهدی واخلي چې د علیه الصلاۃ والسلام د رسالت امانت ورثاوه، رسالت تبلیغ کی او امت ته نصیحت وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل قصد اظهار او اعلان وکړي چې د علیه الصلاۃ والسلام سږ کال حج ته ځي. که څوک غواړي چې د صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا حج وکړي مدینه منورې ته دراسي. امام مسلم د جابر رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نکاله په مدینه منوره کې تیر کړه او حج یې ونه کړ. خو د هجرت په لسم کال کې دا اعلان وسو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سږ کال د حج اراده لري او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې وخلقو ته د حج احکام وروشي. نو ډیر خلق مدینه منورې ته راغله او د ټولو دا اراده و چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې اقتدا وکړي او داسې حج وکړي لکه دی علیه الصلاۃ والسلام چې یې کوي. نو د شنبه په ورځ چې د ذوالقعده د میاشتې 4 ورځې پاتې وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حرکت کولو د پاره تیار او آماده شو او د ماپښین تر مانځه وروسته یې حرکت وکړي ترڅو چې د مازیګر تر مانځه د مخه وذل حلیفه ته ورسېدی. هلته د مازیګر لمونځ سفریانه 2 رکعات ادا کړي او شپه یې حالته په ذل حلیفه کې تیر کړه. په سبا کې د ماپښین تر مانځه د مخه د احرام د پاره غسل وکړي. پس له غسل حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سر او بدن پوری خوشبوئی ومشل. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احرام وتړي او بیا یې د ماپښین منځ سفریانه 2 رکعات ادا کړي او دغه ځای څخه په یو احرام د حج او عمره نیت وکړي چې ودغه ته حج قران ویل کیږي. بیا نو پر خپل اوښه سپور سو او د مکه مکرمه پر طرف یې حرکت وکړي. جابر رضی الله تعالی عنہ وايي کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوښه ودشت ووته نو ما وخلق توکتل څونه چې مسترګو لیدل کول په هغه اندازه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته سپاره او پیاده خلق رهیوه و چپا او راسته طرف ته هم د سترګو د لیدلو پر اندازه خلق رهیوه. تر شا چې می وکتل هلته هم څونه چې زما سترګو لیدل کول خلق په پسې و.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ په مابین کې وو او قرآن پر نازلېدی. 100,000 نفره د حج د ادا کولو دپاره ورسره ملګري دي. سبحان الله. هغه وخت مو په یاد دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وغار حرا ته یوازې تللی؟ هغه مو په یاد دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به پر عربي قبیلو یوازې ګرځېدی او خلق به و اسلام ته دعوتول؟ خو نن ورځ د حج د ادا کولو دپاره ځي او 100,000 نفره ورسره ملګري دي. ورونو قصه به بیانوو خو یو څه نور معلومات به هم ورسره زیاتوو. هغه دا چې دا هغه یوازنی حج دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له هجرت ادا کړی دی او تر دغه د مخه حج نو فرض شوی. حج د هجرت په 10 کال کې فرض شوی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 4 عمره ادا کړی دي چې په هغو کې دغه عمره هم شامل ده چې دغه حج سره یې کړی ده او دغه حج ته ځکه حجة الوداع ویل کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حج په خطبه کې وفرمایل: لعلی لا القاکم بعد عامی هذا، یعنی شاید پس له دغه کال څخه بیا ستاسو سره ملاقات ونکم، ستاسو سره ونوینم. په دغه حج کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل امت او خپل اصحاب کرام سره د خدای په امانی رخصتې ده یا وداع کړی ده. نو حجة الوداع ورته ویل کیږي. څرنګه چې دغه حج د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازنی حج وو او دا یې غوښته چې خلکو ته د حج احکام وروښيي، نو ځکه یې د شاوخوا و قبیلو ته هم نفر ولېږل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حج اراده لري. که څوک غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره حج وکړي، مدینه منورې ته دې راسي. نو خود د هر طرفه څخه ډلې راغلي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا حج ته ولاړ شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ذوالقعده په میاشت کې د مدینه منورې څخه د مکه مکرمه پر طرف حرکت وکړي. په لار کې د خپل ملګرو څخه یو ضعیفه او سپنجری سړی ولیدي چې پر پښو رهیدي، خو د ډیره ضعف څخه یې پر 2 نفرو تکیه کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې دغه سړی ته څه پیښه ده؟ خلق ویل: یا رسول الله، دغه سړی نظر ایښی دی چې پر پښو به حج کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ما يفعل الله بعذاب هذا، یعنی د په عذاب او تکلیف به الله جل جلاله څه وکړي. ورونو د اسلام دین د آسانی دین دی. دغه دین د خلقو د تکلیف او عذاب د پاره نه دی راغلی. الله جل جلاله پر موږ تکلیفونه سپکوي او سختی را څخه پورته کوي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دغه سړی امر کوي چې سپور سي او هغه هم سپور سي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د دین د آسانی اظهار او ښکارا کول و. نن ورځ ځینې کسان پر مسلمانانو دین سختوي او درنوي. هر مسأله چې په هغه کې د علماو اختلاف وي، دوی په هغه سخت او مشکل طرف پسې ګرځي. مګر د دین حقیقت دا دی، څونه چې پر خلقو سپکیږي باید د شرع په چوکاټ کې پر سپک سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هیڅ کله د 2 کارو په مابین کې اختیار نه دی ورکړل شوی، مګر د هغه 2 څخه به هغه آسانه اختیار راوړ، یا د هغه 2 څخه یې هغه آسانه اختیار کړی دی. یعنی کبه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په 2 کارو کې اختیار ورکړل شو، کداسې کوي یا داسې، د علیه الصلاۃ والسلام به هغه آسانه طرف اختیار راوړ. دا زموږ د دین حقیقت دی چې د آسانی دین دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: یسروا ولا تعسروا، آسانی راولي سختی مکوي. مګر موږ اوس وینو چې ځینې خلک د تشدد، عنف او زیږوالي څخه کار اخلي. خدا صحیح کار نه دی. جهاد چې د اسلامي دین اساس او بنیاد دی،
مګر په هغه کې عنف، تشدد، د خلقو ژوند تریخول، پر خلقو سختی راوستل، دا دغه دین مرام او مقصد نه دی. که څوک غواړي چې پر خپل ځان سختی راولي کولای شي، ممانعت یې نشته، مګر پر نور خلقو دروند بار ایښول نه دي صحیح. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه، روژه او داسې نورو عباداتو کې پر خپل ځان ډیر زحمت او تکلیف راوستی، مګر پر نورو خلقو یې آسانی راوستل. او دا د اسلام حقیقت دی، باید ځان په خبر کړي. د حج په وخت کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو ښځه راغله او یو کوچنی تقریبا د تی هلک ورسره و. هغه هلک یې راپورته کړي او ویل یا رسول الله آیا دغه حج کیږي؟ یعنی حج دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو، او تعالی هم ثواب سته. دغه ښځې ته هم دغه هلک پر حج ثواب ورکول کیږي، ځکه په دغه کار کې دغه ښځه هم تکلیف او زحمت زغمي. دا د چې په غیږ کې اخلي، په طواف صفا او مروه کې ګرځوي، نو دغه کوچنی ته د حج ثواب ورکول کیږي. او هغه ښځه یا هغه څوک چې دغه کوچنی مسؤلیت یې پر غاړه وي، هغه ته هم ثواب ورکول کیږي. مګر هو، علماء کرام وایي چې د کوچنی دغه حج د هغه فرضي حج پر ځای نه درېږي، فرضي حج نه په ادا کیږي. کم وخت چې دغه کوچنی بالغ سو، هغه خپل د اسلام حج په خپل شرایطو پر فرض دی. تاسو ته معلومه ده چې حج پر درې قسمه دی. اول حج مفرد یا افراد، دوهم حج تمتع، دریم حج قران. حج مفرد هغه بیل عمره یوازې حج دی. حج تمتع دادی چې عمره وکي او ځان حلال کی، یعنی د احرام څخه وباسي، خپل کالی واغوندي. کم وخت چې د ذوالحجه د میاشتې د اتم ورځ راغله، بیا د حج د پاره بل احرام وتړي. او حج قران هغه حج ته ویل کیږي چې حج او عمره دواړه په یو احرام ادا کی، یعنی عمره وکي، ځان د احرام څخه نکی خلاص، په هغه احرام کې پاتوي. کم وخت چې د حج وخت راسي، په هغه اولنی احرام چې عمره یې پکښې کړې ده، حج هم وکي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خپل حج قران کړی دی. د حج دغه درو اقسامو په فضیلت کې علما او مذهبونه اختلاف سره لري. زموږ د احناف په مذهب حج قران تر حج مفرد او حج تمتع افضل دی. د امام شافعی رحمه الله په مذهب کې حج مفرد افضل دی، او د امام مالک رحمه الله په مذهب کې حج تمتع افضل دی. او دغه د پاره هر مذهب خپل ځان ته دلایل لري، او هغه دلایل هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احادیث څخه راایستل شوی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې څخه د مکه مکرمه پر طرف ورهیدي، څو و مکه مکرمه ته ورنږدې سو او شپه یې په زیتوا کې تیر کړه چې د یو ځای نوم دی. او بیا د سهار تر مانځه وروسته مکه مکرمه ته ور داخل سو چې دا د یک شنبه ورځ او د ذوالحجه 5مه و، او آتش په پر لاري تیر کړی وي. اول یې غسل وکي او بیا مسجد الحرام ته ورغلی، پر کعبه شریفه طواف وکي، د صفا او مروه په مابین کې سعی یا تګ وکي، او ځان یې د احرام څخه په دې سبب نکي خلاص چې د حج قران نیت کړیو، او حج هم ورسره رهي کړیو. پس له طواف او سعی څخه د مکه مکرمه ولور طرف ته چې حجون ورته ویل کیږي ولاړی، او هلته استوګنه کول، او بیل فرضي طواف څخه بیا بل طواف نه دی کړی. څو د ذوالحجه په 8مه ورځ چې یوم الترویه هم ورته ویل کیږي و مینا ته تشریف یوړي. د ذوالحجه و 8مه ورځ ته د ترویه ورځ په دې سبب ویل کیږي چې خلقو به مینا ته وبوړلې، په مینا کې خو وب نه وي، نو یې دغه ورځ د ترویه یعنی وبکېدو یا وبو اخستلو ورځ وبلل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ذوالحجه په 8مه ورځ مینا ته ولاړ. د دغه ورځې د ماپښین مازیګر
ماښام ماخوستن او نهمې ورځې د سهار منځونه په مینا کې ادا کړه چې دغه ټوله 15 منځونه سوه او د ذوالحجې په 9مه ورځ تر لمر راختلو وروسته د مینا څخه د عرفات پر طرف رهي سو. اول مزدلفې ته ورسېدی ځکه هغه په مخ او لار کې ده. بیا د هغه ځای څخه عرفات ته ولاړی. تر اسلام د مخه چې قریشو به حج کاوه مینا ته به راووتل او د عرفات په ورځ به تر مزدلفې پورې ولاړ. هلته به د مشعر الحرام سره پاتې سو. نور خلق به عرفات ته ولاړ مګر قریش عرفات ته نتله په مزدلفه کې به پاتې کېده او ویل به چې موږ اهل الحرم یو تر حرم د باندې نوزو. څرنګه چې مزدلفه د حرم په حدودو کې داخله ده او عرفات د حرم تر حدودو د باندې دي نو قریش د ځان د پاره دغه یو امتیاز او بهتري ایښه چې ویل موږ اهل حرم تر حرم د باندې نوزو. نور ټول خلق به عرفات ته ولاړ بل قریش. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نهم په ورځ د مینا څخه د عرفات پر طرف رهیسو خلق په دې انتظار کې دي چې آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به داسې وکي لکه په خوا چې قریشو کول په مزدلفه کې به پاتې سي او کبه د خلقو سره عرفات ته ولاړ سي. خاصتا اهل مکه ډېر په انتظار کې و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به څه وکي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې مزدلفه ته ورسېدی هلته نسو پاتې بلکې عرفات ته پسې ولاړی. یعنی دغه امتیاز چې قریش ځان ته ایښی دی دا د دین څخه نه دی او د الله جل جلاله په دین کې امتیاز نسته بلکې عرفات د ټولو حاجانو د پاره د درېدلو ځای دی. هغه امتیاز چې قریش ځان ته ایښی وو لغوه سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الحج عرفه یعنی حج عرفات دی. نو هر هغه څوک چې په مزدلفه کې پاتې سي هغه لره حج نسته او دغه حج شریف چې الحج عرفه سر هم دادی چې هغه د جاهلیت عادت او امتیاز د بین څخه یوړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عرفات ته ورسېدی او هلته په نمیره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره خیمه درول شوی و. نمیره هغه ځای دی چې اوس هلته د عرفات مسجد جوړ شوی دی. په دغه خیمه کې واړول تر څو چې لمر تر سر واوښتي. تر زوال وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خپل مشهوره او عظیمه خطبه په داسې حال کې وویل چې 1,40,000 یا 1,40,000 نفر پر راټول و. دغه ډیرو خلقو په مابین کې ودرېدي او دغه جامعه خطبه وویل چې خطبه الوداع ورته ویل کیږي. دا د حج خطبه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې خطبه کې د دین د احکام خلاصه بیان کړه چې زبا اوس د هغې خطبه هغه لوی لوی ټکي درته را نقل کوم او دغه خطبه د هر جملې سره باید مسلمان ودرېږي په پوره غور او دقت سره فکر پکښې وکړي ځکه هر جمله د هدایت او لارښوونې ستوری دی چې مسلمان ته د دین لار روښانه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا عباد الله د الله جل جلاله په تقوا وثبت درتکوم او د الله جل جلاله و اطاعت مرابولم او د خبرو شروع په هغه شي سره کوم چې هغه خیر دی. اما بعد ايها الناس اسمعوا قولي فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف ابدا. اي خلقو زو تاسو ته احکام بیانوم زما څخه واوري زه نه يم خبر
شاید پس له 100 کاله څخه په دغه ځای کې بیا هیڅکله زه ستاسې سره ونه وینم. ان دماءکم واموالکم حرام علیکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خطبه ویلو سره ټول خلق چپ او ساکت شو. خدا معلومه خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم आवाज و یو لک نفر ته نو رسیدي. نو عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه او ربيع ابن امیه رضی الله تعالی عنه چې د صفوان ابن امیه رضی الله تعالی عنه ورور وو، دغه دوه نفر چې د لوړ आवाज خاوندان و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اقوال تر خلق پورې رسول. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ورونو شه متوجه سي، ډېر مهمه خبره ده، خاصتا د هغو کسانو د پاره چې برید او عام خلق وجني، او د هغو کسانو د پاره چې د خلق مالونه په حرام سره خوري، او هغه خلق چې بیل دلیل پر خلق او د هغو پر حیثیت ژغیږي او باطل خبرې پر کوي. هغه خلق دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه لارښوونې واوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل بشکه چې ستاسې ویني او ستاسې مالونه یو پر بل داسې حرام دي لکه ستاسې د دغه ورځې حرمت په دغه میاشت او په دغه ښار کې. نو د مسلمان وینه تویول یا د هغه مال خوړل ابدي حرام دي، او داسې حرام دي لکه ستاسې د نن ورځې حرمت چې د عرفات ورځ ده، او میاشت د حرامو میاشتو څخه ده، او ښار بلد الحرام دی. یعنی د مسلمان د وینې او مال حرام والی لکه د حج د ورځې حرمت په حرامه میاشت کې او په بلد الله الحرام کې. ورونو دا د مسلمان د وینې او مال حرمت او عظمت دی. د یو مسلمان وینه او مال پر بل چا داسې حرام دي چې حرمت یې د کعبه شریف تر حرمت او د حج اکبر د ورځې تر حرمت کم نه دی. ای هغه کسانو چې د مسلمانانو وینې په ناحق سره تویوي، ای هغه کسانو چې د مسلمانانو مالونه په حرام سره خوري، ای هغه کسانو چې د خلقو په عزت کې خبرې کوي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خطبه او دغه آخرنی وصیت په دقت سره واوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حجۃ الوداع په خطبه کې په تکرار سره دغه خبره کړې ده: ان دماءکم واموالکم حرام علیکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. مسلمان ورونو لږ خپل ځان او عمل ته متوجه سي چې څونه مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کړی دي او څونه مو د مسلمانانو د حقوقو مراعات کړی دي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: الا كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي موضوع. خبر اوسي چې د جاهلیت هر کار او عمل زما تر پښو لاندې او بے اعتبار دي. ودماء الجاهليه موضوعه وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعه بن الحارث. او هغه د جاهلیت ویني استسوي او غرزول سوي دي. یعنی د جاهلیت د وختو څخه چې د قبایلو په مابین کې د وژل شوو کسانو انتقام او بدله پاتې دي، هغه لغوه دي، د هغو بدل به نه اخیستل کیږي. او هغه اوله وینه چې زه لغوه کوم او باطلوم هغه زموږ د وینو څخه ده چې د عامر ابن ربيعه ابن حارث ابن عبد المطلب وینه ده. دغه عامر ابن ربيعه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکال مسیو او د هذیل د قبیله د طرفه وجل سوی وو، د هغه د قاتل څخه تر اوسه بدله او انتقام نو اخیستل سوی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هغه تیر سو او عفو یې ورته وکړه. شروع یې د خپل قریب د وینې په معافیدو سره وکړه. نو ویل تاسې هم ټوله په دغه مکلف یاست. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل:
وربا الجاهلية موضوع وأول الربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. هغه د جاهلیت سود او ربا لغو او باطل دي، او هغه اول ربا چې زه باطلوم هغه زموږ ربا ده چې زما د اکا عباس ابن عبد المطلب ربا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ربا منع او لغو کړه، او هغه اول ربا چې باطل کړه د علیه الصلاة والسلام د اکا عباس رضی الله تعالی عنہ ربا و. او وی فرمایل فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د شذو په معامله او بارکه د الله جل جلاله څخه وبېریږي. تاسو دوی د الله په امانت سره اخیستي دي او دوی و تاسو ته په نکاح سره حلال سوي دي. ستاسو پر دوی دغه حق دی چې ستاسو کور ته به داسې څوک نه پریږدي او نه داخلوي چې ستاسو نوي خوښ کېدا کار وکي وی وهي، مګر داسې وهل چې نه به زخمی کیږي او نه به عضو ماتیږي. او د دوی پر تاسو دغه حق دی چې خواړه او کالبه په ښه طریقه سره ورکوي. ای هغه مسلمانانو چې شکل او قیافه مو د مسلمان جوړه کړې ده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت نه کوي، ستاسو اولنی ظلم پر هغه شذ دی چې ستاسو تر لاس لاندې دي. د الله جل جلاله څخه وبېریږي، په خپل دغه عمل سره د اسلام نوم مبدوي. د اسلام د دشمنانو ادعاګانې چې وايي په اسلام کې د شذ حقوق نشته په خپل دغه ظالمانه اعمال سره مرشتہ کوي. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومشتد وهلو سبب او اندازه را شوولې دي. اولا د شذ وهل هغه وخت جائز او روا دي چې په شذ کې نه اطاعت او سرکشي پیدا شي، داسې نه چې یو سهوه او خطا ځدی پیښ شي او تی وهه. دغه وهل حرام او ناروا دي. دوهم وهل به په داسې طریقه او اندازه سره وي چې عذاب، زخم او مات به نوي پکشه. حتی علماء کرام وایي چې وهل به په داسې شي سره وي لکه مسواک. اصلا دا داسې وهل نه دي چې په هغه کې د آزار او عذاب مقصد وي، بلکې د دې وهلو څخه مقصد دا دی چې ایښ دي ستا نافرماني و داسې اندازې ته ورسېده چې تحمل یې نشي کېدلی او پس له دې څخه بل شی نشته بې له طلاقه. دا هغه آخرنۍ تنبیه او خبرتیا ده. نور نو د نصیحت وخت تیر سو او هغه آخرنۍ مرحله ته سره ورسېدو او بیا یو حکم یا دریم څوک چې صلح او فیصله کوونکی وي د سړي د طرفه راځي او یو د ښځې د طرفه راځي چې یا به سم ژوند سره کوي یا طلاق او جلاوالی دي. نو دغه وهلو څخه مقصد دا سو چې با خبره اوسه اوس مو ژوند او گزاره وهغه آخري مرحله ته ورسېده. ځینې د اسلام دشمنان دغه د ښځې د وهلو په سبب پر اسلام عیب وایي، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه آخرنۍ خطبه کې د وهلو اندازه را شوي او فرمایي ضربا غیر مبرح چې د وهلو هیڅ اثر او آزار باقی نه پاتې کیږي، بلکې دغه وهل و دې ته اشاره ده چې خبره وهغه خطرناکه مرحله ته ورسېده. که ښځه په دغه وهلو پوه سوه چې ما تر خپلې اندازې تیری کړی دی او بیرته اطاعت شروع کړي نو پر تاسې د دوی خواړه او لباس په ښه طریقه لازم دي. بیرته هغه خپل عادي او طبیعي ژوند شروع کیږي او اختلافات پای ته رسیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ښځې ستاسې سره بندیانې دي، یعنی ښځه د خپل خاوند په کور کې لکه بندي داسې ده، ځکه دا داسې تصرف نشي کولای لکه سړی.
او هغه سړی د دې د رزق او نور کارو متصرف دی. نو په دغه حال کې باید د دې مراعات وسی او ش نرمه گزاره او معامله ورسره وسی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې دوی د خپل ځان د پاره اختیار نه لري. تاسو دوی د الله جل جلاله په امانت اخیستی دي او د الله جل جلاله په قانون د دوی فرجونه تاسو ته حلال شوی دي. نو فتقوا الله فی النساء د شذ سره په ژوند کولو کې د الله جل جلاله څخه وبېریږي. واستوصوا بهن خیرا او د دوی سره ښه او د خیر گزاره او معامله کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه وصیت او لارښوونه ده چې انسانان باید د ښځې په گزاره او معامله کې د الله جل جلاله د عذاب څخه ځان وساتي. هغه څوک چې د خپل ښځې سره نرمه او پسته گزاره کوي ځینې خلق هغه ضعیفه بولي، خو په حقیقت کې هغه ضعیفه نه دی، بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وصیت او لارښوونې عملي کول دي. یو سړی و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته د هغه د خلافت په وختو کې ورغلی چې د خپل ښځې شکایت ورته وکړي چې ښځه مې یو وخت نا وخت आवाज را باندې پورته کوي. هغه سړی وایي کوم وخت چې دروازې ته ورسېدم او دروازه مې وټکول په دغه وخت کې مې واورېده چې د عمر رضی الله تعالی عنہ ښځې په خپل پر عمر رضی الله تعالی عنہ आवाज پورته کړی دی. سړی وایي عمر رضی الله تعالی عنہ هغه څوک چې ټول خلق زدي بیرېده او اوس د ښځې پر د आवाज پورته کړی دی. وایي زه بیرته راوګرځېدم چې زما شکایت فائدہ نه راته کوي. خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه د دروازې ټکول اوریدلی و او د کور راووتی. ویل سړی لکه زه چې په کار وم. ما ویل هو، خو زما کار وسو. عمر رضی الله تعالی عنہ راته ټینګ سو چې د چی د پاره راغلی وي. وایي زه مجبور اسوم. نو مې ورته وویل راغلی وم چې د خپل ښځې د आवाज لوړولو شکایت درته وکم، خو ما چې ستا حال ولیدی نو بیرته رهیس وم چې زما شکایت فائدہ نه کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د محمدي مدرسې شاګرد راته وویل سړی دا مې اشپزی کوي، خدمت مې کوي، کالی را منځي، اولادونه مې را تربیه کوي، پر دغه ټولو سربیره زما پر قهر او غضب صبر کوي. نو زه د دې پر لوړ आवाज صبر ونکم. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وصیت عملی کول دي. ورونو ما ولی دغه د شذ موضوع دونه اوږده کړه ځکه زموږ په ټولنه کې داسې ډیر خلک شته چې د شذ د حقوقو هیڅ مراعات نه لري. دغه د دوی عمل دی چې د اسلام د دشمنانو وتبرته لاس ور واچاوه. نن ورځ که د اسلام دشمنان دغه ادعا کوي چې په اسلام کې د شذ حقوق نه دي ورکول شوی، د هغو دلیل د دغو کسانو عمل دی. زه مجبور یم چې په دغه ترخه حقیقت سره اعتراف وکم چې هو زموږ په ټولنه کې داسې کسان شته که د دوی د باندې نکړه وړه وګوري په تماما معنا پر شریعت برابر دي. شه ژیري او لنګوټه، شل منځونه او روژه، شه اسلامي لباس او شه اسلامي خبري، خو کې دننه په کورنی ژوند خبر سي شرموش دی د میږي په لباس کې. خو بیا هم دونه ویلای سم چې دغه کسانو عمل پر دې دلالت نه کوي چې اسلام د شذ حقوق نه دی ورکړي، بلکې دغه کسان د اسلام پر لار نه دی رهیسوي او د دوی په دغه بد عمل سره باید د اسلام نوم بد نسی. الله دې موږ او دوی ته هدایت وکړي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب الله. او ما پتاس کی داس شی په اشی دی کتاس په هغه پوری لاس ونیسی حق لار ندر څخه ورکیږي چې هغه کتاب الله دی. ايها الناس انه لا نبي بعدي ولا امه بعدكم الا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وتحجون بيت ربكم وأطيعوا أولاة أمركم
تدخلوا جنت ربکم. ای خلقو، تر ما وروسته بل نبی نسته او نه تر تاسې وروسته بل امت سته. د خپل رب عبادت کوئ، خپل پنځه لمونځونه ادا کوئ، د روژې د میاشتې روژه نیسئ، د خپلو مالو زکات ورکوئ، د خپلو زړو په خوشحالي یې ورکوئ، ستاسې د رب د بیتې حج کوئ، د خپلو آمرانو اطاعت کوئ، نو به د خپل رب و جنت ته داخل سي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: وانتم تسألون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. ستاسې څخه د قیامت په ورځ ما په باره کې پوښتنه کیږي. الله جل جلاله پوښتنه در څخه کوي، تاسې به څه وایاست؟ آیا تاسې دا شاهدي ادا کوئ چې ما د خپل رسالت تبلیغ وکړ؟ د خلقو آوازونه په ژړا سره پورته سوه او ویل: موږ شاهدي ادا کوو چې تا خپل رسالت ورساوه، امانت دې ادا کړئ او امت ته دې نصیحت وکړئ او د خپل دین د پاره دې جهاد وکړئ. د خلقو تر دغه شاهدي وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په خپل سبابه ګوته سره یو وار و آسمان ته اشاره وکړه او بیا به و خلقو ته اشاره وکړه او ویل به: اللهم اشهد، الهی تشاهد اوسه. دغه د ګوتې اشاره او دغه جملې ویل یې 3 واره تکرار کړه. او د دې کار څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه مقصد و؟ مقصد یې دا و چې الهی تا و دغه قوم او امت ته زه په رسالت او نبوت را لېږلی وم، او دغه دی زما امت شاهدي ادا کوي چې ما خپل رسالت ورساوه، امانت می ادا کړي او خپل امت ته می نصیحت وکړي. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خطبه ویلو او بیانولو څخه فارغ سو، د دغه ورځې د مازیګر په وخت کې د الله جل جلاله دغه قول نازل سو چې د سورة المائده د 3 نمبر آیات یو حصہ ده. نو دغه آیات د نزول وخت د جمعې او عرفات د ورځې د مازیګر وخت دی. محترم ورونو، پات بیان به پراتلونکو کې واوري ان شاء الله تعالى. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. أتاهت خطاك بتلك الربا وطال. یو ورځ به ستا څخه ټول دوستان لاړ سي، ته به یوازې پاته سې، خو یوازې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا د شفاعت لپاره راوړاندې سي. نو درود شریف پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم مه هېروه. تعلیم الاسلام رادیو